ټول عمر په امریکن کوربت کې د دې دپاره د چې زما کام وبسایي ورسره د هغه ټولو ملګرو ته چې نن یې یو وار بیا په دې قامي لښکر کې په دې پښتني افغاني فکر کې د تګ د ملګرتیا تجدید عهد وکړي. یقینا هم لکه په کومو الفاظو چې د ده د کورنۍ د ده د بابا یادونه وسوله د دې تحریک سره د ملګرتیا د دې فکر سره د ملګرتیا په دې کې د ده د پلار د ده خپل د کردار په حواله نو رښتیا هم یو نظریاتي سړی یو فکري سړی دا په ډېرو وختو جوړېږي. په سیاست کې په تنظیم کې
په پارټي کې خلک ځي هم راځي هم، دا د دې عمل سره تړلی یو کار دی چې په دې لاره په دې کار کې به راځي هم خلک، دې څه به ځي هم خلک. په راتللو سړی خوشحاله کېږي، دې ته خوشبیني، په تللو سړی خوابدی کېږي، په دې ناراضه کېږي. خو په داسې ملګرو چې هغه د پیړیو څخه، د پلار او د نیکه څخه د یو فکر سره تړلي خلک دي، د ملګرتیا ټولې پیمانې هغې په خپل ځان، په خپل عمل، په خپل خاندان ثابته کړي خلک وي. نو رښتیا هم د داسې ملګرو جدایي، د داسې ملګرو د ګوند او د ګوند د څپو څخه وتل دا لږ ګران وي. خو پر دې اړخ ډېر اوږد مجلس وسولو چې په یو تنظیمي سانچه کې ژوند باید څنګه تیر سي، په یو پارټي، په یو ډسپلن کې باید انسان څنګه ژوند وکړي. دا زموږ په کورني ژوند کې هم دا معاملات ټول د انسان په طبیعت برابر نه، چې دا هر عمل چې په یو کور کې روان وي نو دا عمل به ستا که د ورور وي هم به دې په طبیعت برابر وي، که د زوی هم به دې په طبیعت برابر وي، که د بچیانو هم به دې په طبیعت برابر وي. په دې کې خامخا ډېر داسې څه راځي چې د بچي یو کار به ستا ناخوښ وي، د پلار یو کار به ستا ناخوښ وي، د ورور یو کار به ستا ناخوښ وي، د هغه به ستا یو کار ناخوښ وي. دا د ژوند په کورني چارو کې هم سړی مخې ته راځي. او بیرته خبره پر دې ملګرو وکړه، زه به هم دا خبره وکړم چې د دې مطلب بیا دا نه وي چې زما او د ورور پر یو خبره باندې ناخوښي سره راغله، د یو طبیعت دی په یو طریقه یو مسله حل کول غواړي، زما بل طبیعت دی، زه په بل طبیعت حل کول غواړم، په کور کې د پلار بل طبیعت دی، هغه په بل طبیعت حل کول غواړي. نو چې دا نه وشي نو خدای نخواسته دا کور به سړی ورانوي. بس بیا به هر که پلار وي خپله بستره به په څټ کې ږدي، که ورور وي خپله بستره به په څټ کې ږدي، که زوی خپله بستره به په څټ کې ږدي. ولې خو زما پر طبیعت یو کار نه کېږي. نو دا چې دی دا داسې نه دی چې انسان بالفرض خپله د انا تسکین وکړي، په دې د ده مسله حل سي، بلکې الټا د ده کور نور د خرابۍ او د بربادۍ په خوا ولاړ سي. نو پر دې په کار را دی چې زموږ ټول عمر ډېر پراخ، ډېر ژور نظر وي. حتی الوسع به موږ دا کوشش کوو چې زغم ولرو، برداشت ولرو. یقینا په دې ګوند کې، په دې پارټي کې ډېرې خبرې زموږ مخې ته راغلي دي چې زموږ به د وختو د حالاتو مطابق هغې پر مغزو ټیک نه یې لګېدلي. لیکن د دې مطلب بیا دا نه وي چې زما د پلار او د نیکه د یو تحریک سره، د یو سیاست سره تړون پاته سوی، نو دا هر څه به زه شاته پرېږدم، خو دا وقتي زما مخته راغلي خبرې چې دي بس دا به زه مخته بنیاد جوړوم او خپل سب او خپله لار به دا چې پلار مو پکې شهید، ورور مو پکې شهید، شل مسلې، تکلیفونه، پریشانۍ د اکا زوی پکې شهید، نږدې ملګري پکې شهیدان. یعنې اکثره په دې ګوند کې چې دا اوس اوسني کوم شهیدان سوي دي دا زموږ داسې د څپو د ناستې د ولاړې خلک لکه دا اوس موږ سره ناست. اوس تاسو راواخئ دا کوچلاغې قسم جان دی، دا خو زموږ لکه ورونه داسې شو پر هر شي رابطه ناست ولاړه. زه در پېښوره در مولانا خانزیبه پورې دا خو ټول زموږ داسې ملګري چې د دې سره زموږ د کورنۍ ژوند په حساب باندې د پردې در حده لا هم تکلف نه وسره. نو په کار بیا دا وي چې ټیک دي دا مشکلات راځي، نو دا مشکلات به زه داسې مخته نه بیایم چې خدای نخواسته د داسې ملګرو د څپو څخه خپل ځان سایډ ته کړم. نو عبدالباري ته به مو دا خواست وي چې دا ستا دې فیصلې ته چې موږ هر څه هرکلی ووایي، دې ته چې هر څه په الفاظو خراج تحسین وړاندې کړو، زما په خیال دا کم دي. خو دا خواست هم درته کوو لکه څنګه چې وویل سولو چې په دې کار کې ملګرو ډېره خواري کښلې ده، د کربلا ملګرو کښلې ده، د پښین ملګرو کښلې ده. دا خواري په کار دا دی چې نور هم وخیږي او بیا په دې کې د داسې ملګرو چې په دې ناراضګۍ کې د نورو ناراضو ملګرو سره د هغې یو صلاح او یو رابطه و د دوی د مابینځ به خامخا انسان پښتانه دي په یو پښتو په یو بول کې سره راسي د هغې سره هم یو خبره وسي. په کار دا دی ګران وطنوالو چې زموږ دا وطن به حیثیت کام پر یو دی خوا روان دی
چې دا خو پرېږدو چې ته به خپل صف برابره ته به د باچا خان د فکر صف برابره ته به د خپل عوامي نیشنل پارټي د ګوند صف برابره بلکې دا به حیثیت کام دا صف برابرول اوس غواړي دا تقاضا ده دا دی نه دی چې زموږ خواهش دی یا موږ دا وایي چې دا نوم موږ وګټو یا دا اتفاق موږ راسې د یو ګپ شپ دپاره جوړ کړو یا وروره د دې لوی قامي ملي یووالي اتفاق ضرورت ځکه دی چې زموږ قام ته مسله پیښه ده د هرې خوا پیښه ده نو چې ستا قام ته مسله پیښه ده په دې لاره کې ته د قام د اتفاق او د ورورولۍ خواخوږتیا په نظر کې ساتې نو خپل ګوند خو به ورته جوړی خپل صفونه خو به ورته برابرې دا که د دې صوبې پر سطحه وي د خپل ګوند که د ملک پر سطحه وي دې ته خو به لازمي یو طریقې کار جوړی نو د دې دپاره که زموږ تنظیمونه د یونټه څه واخله در تحصیله پورې دي در ضلعې پورې دي در صوبې پورې دي حتی چې د مرکزه څه په دې کار باندې اوس پوره کار روان دی چې موږ په کار ده یو لویه صفبندي وکړو دا صفبندي چې زموږ فکر د بلوڅ او د پښتون د یووالي دی دا صفبندي چې زموږ فکر د مظلوم او د محکومو اقوامو د یووالي دی نو دا صفبندي د خپل ګوند د لارې بیا ډېره ضروري او لازمي ده چې دا موږ پوره صفبندي وکړو دا تنظیم جوړ کړو اوس دا وخت موږ نه الیکشن شته نه بلدیات شته نه جرنل الیکشن شته خو چونکې دې کام ته یو پریشانه ورځ راغلې ده لا نور هم را روانه ده نو د یو قامي صفبندۍ دپاره په کار دا دی چې زموږ د ګوند خپل صفونه ډېر مضبوطه سي ډېر برابر سي او بیا په دې کې زموږ داسې مراکز چې زموږ د کربلا په نامه په ماضي کې پاته سوي دي د هرمزۍ په نامه پاته سوي دي دا خو په کار دا دی د دې صفبندیو د مخکشۍ کردار ادا کړي دا کربلا لکه ملګري چې د دې پر زاړه هیسټري په فعالیت په دې تنظیم کې د یو کردار لوبولو پر بنیاد کم مجلس یې وکړي دا خو بیرته تقاضا کوي ګوره داسې پښتانه وایي چې کلی پر نامه لري یو خوی به در بل ښه لري نو په سیاسي معنا کربلا یو نوم درلودی یو نوم لري هرمزۍ یو نوم درلودی یو نوم لري دا باید د مړه څه په کوچنیو خبرو خراب نه سي دا به بیا مسله سره راځي په پارټي کې په تنظیم کې په دې کربلا کې په دې هرمزۍ کې په دې پښین کې به ډېرې خبرې د دې ناس مجلس پر طبیعت برابرې نه وي نو کور به ورته ورانه اوس د کربلا کمزوري د هرمزۍ کمزوري د تنظیم د پارټي کمزوري دا خو د دې ولس د دې خلکو خپله ده دا بیله خبره ده چې ګوند په دې څونه کمزوري کیږي پر ټول سیمه د دې څو کم اثرات لویږي نو دا چې په مني چارسده په کوچني چارسده دا کلي یادېدل دا باید دا کردار روان کړي او بیا اوس خو بیخي ضرورت دی ګورئ وطنوالو ته پر دې سوچ وکړي کله چې سیاست کمزوری سي فکري او نظریاتي تګلارې کمزوري سي نو وطن د هغه بدیو برایو پریشانی خواته جیج بیا دی چا د وس کار نه تاسو وګورئ نور خو پرېږدو تی په دا پښینو په دې کربلا کې اوس نه محسوس چې دا سیمه پر کومه خوا روانه دا چې پرون به بحث مباحثه پر چمن کېده پر کلا عبدالله به کېده پر ګلستان به کېده دا لار نیولې سلسلې دا توپک سالاري دا قتل و غارت دا غواګردي دا پریشانی دا اوس زما په خیال په دې کربلا او په پښین کې که زیاتې نه وي د چمن او د کلا عبدالله او د ګلستان خو کمې نه وجه چی شته سیاسي فکر کمزوري سي نظریاتي فکر کمزوري سي اجتماعي فکر کمزوري سي په سیاست کې د باچا خان په فکر کې اجتماعیت دی هغه اجتماعیت د دې دپاره نه دی چې اقتدار ته ځان پرسي ګټه پکوي اجتماعیت د دې دپاره دی چې زما کام وبسایي زما د کام معاشي ژوند برابر وي زما د کام امن و امان برابر وي زما د کام روزګار برابر وي زما کام د سکون ژوند ولري دا چې موږ د نړیواله څخه رانیولې په دې ریاست کې دننه د قومونو د اقوامو څخه ګیلې لرو ورسره په جنګ یو تر شهادتونو مو رسوي تر جیلونو مو رسوي پر جلاوطنۍ مې مجبوره کوي خو د دې سوسایټۍ د دې معاشرې د بېانصافۍ په وجه باندې موږ ورسره په جنګ نو دا چې ستا په خپله سوسایټۍ کې ستا په خپل کور و کلي کې
سیاست و رواداري و د یو اجتماعي فکر نشتوالی راشي نو بیا خو به ته د دې بلاو بدرنګۍ سره مخامخ کېږي لکه دا وخت موږ مخامخ نو په دې حالاتو کې ګرانو ملګرو خپل فکر خپل سیاست راټینګول دا ډېر ضروري دی او په لوی سر کې دا وخت موږ دا کوشش روان کړی دی او انشاءالله په دې کې به موږ کامیابه کېږو په اخلاص به موږ دا قدم اخلو دا وخت موږ پر دې ډګر ولاړ یو چې موږ سیاسي مخالف طرف مخالف نه وایو موږ هېڅوک په دې وطن کې د دې وطن د حالاتو د واقعیاتو د مجبوري پر وړاندې حریف لا نه ګڼو هېڅوک موږ حریف اوس نه ګڼو ځکه چې پر دې وطن بده ورځ راغلې ده د دې وطن لوی لارې غیر محفوظه کلی و جویبارې غیر محفوظه یعنی منشیات عام دي دا ستا د مستقبل د بربادۍ در ټولو لوی بنیاد چې خلکو زموږ د دې کام د ختمولو دپاره کښېښاوی یعنې اوس ته د دې ځایه څخه د دې کربلا څخه 5 کیلو تاریاک په موټر کې چې اخلي چې در کوټې رسې ستا نفس در کاږي تا ته به پر هر چوک باندې د سی ټي ډي په نامه د انټي نارکوټکس په نامه د پولیسو په نامه د اف سي په نامه ته به د تکلیف او د پریشانیو سره مخامخ یې دا چې په کروڑونو ایکړ مځکې زموږ د دې پسه لاندې راغلي دا خلک نه وي په دې کې چورت نه دی بند چې ستا نسل هم در ختموي او ستا د څښلو اوبه هم پر تا دروي ستا کامي وطني مشکلات بدۍ بدرنګۍ دا به هم زیږوي دا چې وایي ما په شپه کې د فلاني پر کور چاپه وواله د شپې په یو غلي پسې دی ځي په سپینه ورځ په راکټانو په سکیلانو لار نیونکي خلک دی نه وي د دې دپاره نه دي ولاړ چې زما او ستا د حفاظت لپاره زما او ستا په جیب کې ګوري زما او ستا موټر ځغلی زما او ستا ماشوم ځغلی یعنی زما او ستا د خولې و لږو ډېره سرمایه ته حساب لګولی دی چې پر دې بنیاد به زه اوس د ده ژبه یو څه کاږم دا په سپینه ورځ قاتل نه ویني غل نه ویني ورانکاری نه ویني وایي په شپه کې پر 3 بجې ما په کربلا کې بالفرض ما په چمن کې د ازغا پر کور چاپوله په خاطر د دې چې دی ماته په فلاني او په فلاني کیس کې مطلوب وي دا ډېره لویه سلسله زموږ د وطن د بربادۍ روانه ده د دې دپاره ځکه موږ د قومي اتفاق خبره کوو ستا د 113 کالو روانه سلسله چې ټول پښتون افغان ملت په ورورولۍ په رشتهدارۍ په روزګار سره تړلی و پر دې هیڅ کله مراکش کې وایي نه ته دورې تلی سې نه دی دورې درته راتلی سي نه یې رشتې ته وکتل نه یې حیدرې ته وکتل نه یې مسجد ته وکتل نه یې میراب ته وکتل یعنې د یو کام په معنا یې د سره د دښمنۍ اعلان وکړي پر دې خو به ته راوځې پر دې خو به ته غږ کوې دا د کډوالو ذکر دا په دې وطن کې روان دی ستاسو په مخ کې دی یعنې زه تاسو ته یوه خبره کوم دا زه بارها کوم 40 کاله بعد دا زه ډېر لرې وخت یادوم ډېر نږدې وختو کې موږ ته به ژوندي دغه افغانان به موږ ته وایي چې ولې ته هم پښتانه واست ته هم افغانان واست ته هم مسلمانان ولاست داسې ظلم خو په 40 کې د هندوستان په تقسیم کې یا په هندوستان کې د پرتو مسلمانانو سره نه دی سوی او یا د پاکستان په خاوره کې د راغلو هندوانو سره نه دی سوی دا چې د دې ځای هندوان ولاړو هندوستان ته د پاکستان د جوړېدو د ویرې د هغې سره هم یو دنیاوي یو انساني یو قانوني سلوک وسو دا چې د هندوستان څخه مسلمانان کور و کلی پرېښاوی په سند و په پنجاب کې آباد شول در ما و در تا راورسېدل د هغې سره هم یو انساني یو قانوني سلوک په یو بنیاد باندې وسو دا چې زموږ په وطن کې زموږ سرکار د یو افغانو کور ته ولاړ دی 40 کاله مخکې دی راغلی دی د ده په دې کور کروڑ 1.5 کروڑ روپۍ خرچه سوې ده دی وایي سهار له به ته وځې دا کور چا ته پاتې او دا به هغې ته سبا نه معلومېږي چې په دې کور خو ازغر نه ننوتی دا موږ ته په دې وطن کې نه دي راته موږ ته په چمن کې یو سړی معلوم دی چې کم هندو د دې وامه په 40 کې هندوستان ته تللی دي موږ ټول ته معلوم دي چې په دې دکان چې دی یا رزاق ننوتی یا ازغر ننوتی یا حضرت ننوتی یا فلانی ننوتی موږ ته ټول معلوم نو ستاسو څه خیال دی چې د دې ځای یو افغان کډه وکړه بولدک ته ولاړې کندهار ته ولاړې هلمند ته ولاړې پکتیا او جلال آباد ته ولاړې د شا د خوا به دته دا معلومات نه وي چې زما د کروڑونو روپو جایداد نن د چا په قبضه کې دی او دا ریاست دا هم نه ورسره کوي چې ټیک دی ګزه تا پسې اخلم د دې خبرې خو اوس موږ واچول چې موږ وایو وروره یونایټډ نیشن دی یو ان ای قوانین دي د ریفیوجیز قوانین دي
د یو افغان سره یم د نړیوال قوانین پر سطح باندې سلوک وشي دا خو اوس ګرځه موږ پرېښو موږ وایي بای په انسانیت خو یې وباسه په انساني طریقې کار خو ورسره خپل کړه یعنې بس دا او زموږ د وطن بدبختانه هغه ګاډي هغه ټرک هغه پیکپ چې در بولدک او در کندهاره پورې به پرون د کوټ څخه په 50,000 کرایه تلي هغه بیا کرایه ورته 4 لکه کړې ده او سرکار ورته وایي دا کرایه به هم ته په خپله وایي ورکوې نو دا هغه حالات دي ګرانو ملګرو چې دا د یو ملي یووالي تقاضا کوي دا موږ ولې کوشش کوو چې د دې وطن که ملا دی که سیاسي کارکون دی که قبایلي مشر دی که موږ په خپلو یو دا موږ یو خواته بوځو در بلوڅو در پښتنو پورې بوځو ځکه چې بلوڅ د موږ په بد حال کې دا اوس د اپوزیشن لیډر چې کوم د اجلاس راغوښتی و دا د جمعیت صوبایي امیر سابقه صوبایي امیر مولانا فیض محمد صاحب دا داسې ډېر عجبه دغه سړی دی ښه سړی دی ډېر ښه لب و لهجه هم د الفاظو نو دی هم په دا میټینګ کې ناست عجب خبره یې وکړله زما در دا اوسه پورې دا د خو هغه ریکارډینګ بند په اساس کې دا خبره که ریکارډ شوې دا به په کرو انسانانو لیدلې وای نو ده ویلې कि भाई अपने आपस में इत्तेफाक पैदा करें हमारे ऊपर गुजरते हुए हालात और आने वाले हालात इंतहाई मुश्किल है और अभी हाल ही में खुजदार में हमारा एक कॉन्फ्रेंस था खुजदार है याद की केबल याद की दालबंदी का एक बंदा वहां पे भी हमारा साथी आया हुआ था तो मैंने उनसे पूछा कि हजरत क्या हाल है हजरत अदत किया कलाम पढ़ी और मजलसू की माली दली उलमारतुल हजरत क्या हाल है उल्दुल हजरत क्या हाल दे दूं जमीन पे सोता हूं जमीन पे घूमता फिरता हूं जमीन पे सोने पे सोता हूं सोने पे घूमता फिरता हूं सोने पे चलता फिरता हूं लेकिन 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है और पर सोना गर्जम पर सोना विदेशम पर सोना पर सर मजवंदी खुद 2 वक्त डोड़ी न लग دا چې زموږ د وطن د ټولو شتمنۍ دغه صورتحال دا چې نن په وایټ هاوس کې پروتوکول شروع دی دا چې کومه دنده روانه ده ورور نه پر دې عیسایانو پرون موږ ګرانو نن پر ګرانو پرون دې هم زموږ په دغه ایمل خان نن ډېر زبردست که پرون سټیټمنټ راغلی ول ټول عمر په امریکن قربت کې د افغان بربادي سوې ده تاسو وګورئ چې زیاوله کې د ماما زوی سو زموږ وینې په غرغړاړه توی سولې چې مشرف یې د کاکا زوی سو موږ یې د دهشتګردۍ په نامه ټکور ټکور تباه او برباد کړ نن چې جنرال عاصم منیر د ماما زوی جوړ کړي دا بل هیڅ معنا نه لري دا بل کې نه سړیتوب شته نه په دې ګردو حکومتو کې د سړیتوب ټکی شته نه دا په دې ارزي چې پر دې سړی څه ووایي دا د ویلو خلک نه دي نو چې که جنرال عاصم منیر نن د ماما زوی جوړ کړی دي په هدف په مقصد کې په نظر کې ستا د وطن شتمني ده د دې شتمنۍ ترلاسه کولو دپاره به بیا ستا وینه تویږي نو ګرانو وطنوالو ملګرو د ماښام د لمانځه ټیم دی خواست مو دا وي چې خپل صفونه خو خامخا برابر کړو د یو ملي بلکې د محکومو د محرومو اقوامو طبقو د صفو د برابرولو دپاره د باچا خان فکر په تاریخ کې هم کردار ادا کړی دی نن به هم ادا کوي سبا به هم ادا کوي خپله انا به در پښو لاندې کوو خپله معتبري به در پښو لاندې کوو بس خدای دې وکړي چې موږ ته په تاریخ کې دغه یو میراث د تیر په شان سبا هم پاتې سي چې پر باچا خان دا کام که بلوڅ که پښتون رایو پر رابر تحریک خان عبدالولی خان دا کام راټولو پر اسفندیار ولی خان باندې د دې کام که بلوڅ و که پښتون و که ټول محکوم و خدای دې وکړي چې زموږ په سترګو د ایمل ولی خان په مشري کې د سیاست په دې روان حالاتو کې دا کام بیا که بلوڅ دی که پښتون دی که محکوم او محرومه زموږ اقوامو طبقې دي دا د یو ښه سبندۍ د لارې سره ملګري سي او د دې زورورو مخ ته ودرېږو چې زموږ پر هر شي نظر دی زموږ پر هر کار حملاور دی د دې مخنیوی په ګډه وکړو عبدالباري ته ټولو ملګرو ته په شا کې هغه ټولو ملګرو ته یو نوم به د چا څخه پاتې